السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سوال کوونکی او فقیر جوابول دا پر دوه قسمه دي. یو هغه فقیر او سائل دی چې واقعیت فقیر وي، هغه د الله رحمت دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي وای که د یو سړي و دروازې ته مسکین ودرېږي اذا وقف السائل على الباب، د الله رحمت دی. که چا قبول کړي نو د الله رحمت یې په کور ننوتي، او که چا رد کړي نو د الله رحمت یې رد کړي. ومن نظر الى مسکین نظر رحمت، که چا مسکین ته په نظر د رحمت وکتل نظر الله الیه نظر رحمت، الله په نظر د رحمت ورته وګوري. ومن اطال الصلاة، رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا اوږد لمونځ کاوه خفف الله عنه القیام یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ انسانان الله ته ورپورته کیږي چې یوه ورځ 50,000 کاله ده، هغه ورځ به الله ورباندې سپکه کړي. نو لمونځ طولاني لمونځونه کوي. ومن اکثر دعا، که چا ډېرې دعاوې کولې ملایکې څه وایي؟ صوت معروف ودعاء مستجاب وحاجة مقضیة، معلوم آواز دی او دعا قبل سوی ده، حاجت پر سوی. ډېرې دعاوې کوي. موږ چې مسکینان سو بیا دعاوې کوو، ښه کاروبار سره خراب سي بیا دعاوې کوو، کاروبار په برابر بیا خو نو الله ته ضرورت نسته، د روپۍ سته، ډالر سته، افغانیو کلدارې سته. الله دې رحم وکړي. نو داسې مسائل چې هغه واقعیت سائل وي، فقیر وي، هغه جوابول ده نو د الله رحمت له کوره شړل دي. پاکې نو طالب دی چې طالب زیرې ته ودرېږي. دا زموږ د پښتنو ښځې سبحان الله، که د ماما د بزګر د شناخته کره واده هم دا طالب ته ډوډۍ نه ورکوي، زیره نه ورکوي، ملا کره زیره نه ورکوي، وایي زموږ کره واده دی. ته چیش خورې چې دې کره واده دی؟ نو چا چې خورې هغه هم ورواستوه. نو دغه طالب زیره جوابول یاد دی. طالب شلومبو ته ودرېږي. په دا وطن کې دغه رواج او اصطلاح د طالبان په مساجدو په مدارسو کې، او یو دغه د بازار چندهګر دی، د دغه خو بل کسب نسته، دغه یې کسب دی تور مخان مرکه بارانې که یخي. بله ورځ مې چاته ویل مال یو ښځه ویل مال چې په دې سړی پسې سوی وایي چې کور یې چیرې دی. دا اوس که هېڅه تر 9-10 بجو د شپې دا پر روډ ناست دی، 2 کشنیان ورته پراته دي. خو که واقعیت دغه مسکین وي، خو داسې خلک به پیدا سي چې هغه به د دې ټوله نفقه پر ځان باندې کړي. ده ویل دا یو کسب یې جوړ کړی دی، د سیند سیندیانې دي که د کوم ځای دي، سهار راسي کښېني ماښام ولاړېږي، لباس یې د پښتنو کړی. د په حکومتو کې دومره غیرت وسته، په خپلو عیاشیو په خپلو ناروا وخته دي. دا اوس کومه دنده دي شروع کړې؟ په بازار کې که یو چا ښه سترۍ اغوستې باره به دی په پسې وي، ته یې ولسه یې راکړه جسم، رویني هم فقر غواړي، سینده یې هم غواړي، توران یې هم غواړي. نو دا چې کسب وي هغه سړی جواب کړي، غاړې د سړي نه پابندېږي. حدیث رقم 1881 صفحه 270 جامع الاحادیث د امام سیوطي رحمة الله علیه جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. جلد نمبر اول هو من دي جلد نمبر اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.